د ژمن راډیو ټلویزیون خوږو لیدونکو ستړي مه شئ، خوشحاله یو چې ستاسې لپاره بیا هم حاضر شوي یو او د یوې جالبې خپرونې سره. تاسې به ډېر وخت اورېدلي وي چې یو ځانګړی کرکټر هغه د ډېریو کسانو په موبایلونو کې راڅرګندېږي او زموږ او ستاسې په ټولنیز ژوندانه باندې مختلفې خبرې لري او تر ټولو جالبه یې لا دا چې د هغوی ځینې ځانګړي کرکټرونه دي چې زیاتره وختونه هغه یا عبدالرحمن ته یو ځانګړی غږ کوي او یا هم یاسمینه ته ځانګړی غږ کوي. نو د دغه دوو نومونو له ذکر هم تاسې شاید پوهېدلي وئ چې زما موخه یا هدف څوک دي. د همدغه کرکټرونو یا وبه وایو چې په تمثیلي یا هغه طنزي نړۍ کې د دغه لور او زوی درلودونکې اغلې ندیمه، شاید له ندیمې سره تاسې بلد نه وئ، خو که بله نامه یې واخلو بیا حتما تاسو ټولو که واړه دي او که زاړه دي ټولو ته پته لګېږي. بله نامه یې ده پتینګړه کاکۍ. پتینګړې کاکۍ په خیر راغللی خپرونې ته. او یا خو هم ډېره خبره دا کېږي چې تیشه دي واده ډېر وخت چې کله هغه ته زنګ کوي عبدالرحمن ته، عبدالرحمانه عبدالرحمانه هغه د ثبت کړی دی که چا درته ثبت کړی چې یو ناڅاپه غږ وکړي چې تیشه دي واده. اول خو ډېره خوشحاله شوله مننه چې زه تاسې مو ته دومره زیر وکړه ده. ژمون تلویزیون نه ډېر تر اوسه ورونو خویندو نه ډېره مهرباني. په تنګړ کې خو یو ځای لري عبدالرحمن چې ډېر په ګران ده، ډېر نازولی ده. یوه یاسمینه چې غریبه کروره نه پرېږدي. او ایمو اوس چې میشه کله مې ترر نستم کله مې ترخه ده یو کاس ویدین چې ته خدای ته وکړه چې شدی وده باشه دای څوک وایي چې نه مو اوس به کې معلوم شي شرم در ډورېږم بلې چې زه به دې ته وکړم هر یو فرق کې چې څوک به اوس که مثال اوس ایډیا روشي د ویډیو ختم ځای په تونې شاید وکړم ډېر شوي دی چې زر ملي ګنډېر او په دې خبره باندې نه ما دومره سوچ کوم ما دا څه دي که نه لکه زه خیر دی مونږ به په دغه سیمه ییزه لهجه نه غږېږو که نه ځکه تو ته به مشکل نه وي. نو باید په دا ژبه وغږېږو دا خو خپل وطن ژبه اوس لږ سري شوي یا ترشی که نږدې که خپله ژبه سره بدله کړې دولت خبره دا شوې ده چې په خوست کې مختلفو قومونو خلک اوسېږي. لوګریو نه کې شته دي، له نورو ولایاتو نه راغلي ننګرهاریو نه کې شته دي، محصلین ډېر کې دي. خو مو فکر خالي لکاڼو دي خوستوالو دي. نه اوس خو هغه مخکیني وختونه لوټ شوي دي، ته ډېره مخکې راغلې لکه زه هېڅ راغلې نه یم اول ورکړل. او خو څرې خوست دې څه رقم ته درک کړله کله چې اول ور راغللی؟ دا ډېره جالبه ده چې دومره موده وتلې ده له ساره دولې راغلې نه یې څومره وخت کېږي چې لوړ شوي یې اول چیرې لوړلی او دغه ژوند څه رقم ته تېر شوله تر دې وخته تر کلان ډول دا راته تشریح کوي. والا وروره خبره دا ریده چې زه خو اول ور راغلی یم پرون زه شوي کوبل کې یم اول ور راغلی یم زه پرون په خوست څه ویتله کېږي تپه ویتله کېږي متون تپه هسې نه ویلوړم او ډېر خوند یې وکړو ځکه چې اته میاشتې مخکې زه په کینیډا کې بل چا په وطن کې می کتلو در اریون اتپوت یم چې کسه دا بلډینګونه کسه دا بودی کسه او پرون خپل وطن کې او په خپله منځکه ډېر خوند یې وکړو او ډېر یو محبت یو صمیمیت یو ښه وخت وینم او بل زه ښه وخت احساس کوم او وینم یا چې داري وخت راغلی موږ وطن کې چې تاسې رقم ورونه دي موږ خویندو ته جرأت ورکوئ او د څه چې موږ سیله شوي د کوډي چې زه کوډي بولم د جګې ټوټې چې د موږ د خرمشه دښمن چک نوستي چې موږ لاره ټوټ رولي دې ته موږ یوه جټکا ورکړه او موږ په اره توره شوه بیا هم موږ رجک شولو خپل روشنۍ ته ودرېدو خپل وبل ته ودرېدو او
ډېر ښه احساس کوم، ډېر خوند کې خپل وطن ده، ښکلي هیواد و، ښکلي خلک دي، ښکلي سړک یې بند شوي دي، ډېر ښه ده. خدای دې نور ښه کړي. مننه. سړکو خبره دې وکړله، رښتیا د ترافیک څرګې دي؟ والله کوبل نه خو دلته ډېر ښه ده. کوبل نه ښه دي که ډېره شاید نه وي بنده شوې دولتۍ. او بله دا ده چې کله کله دغه خبره ډېره مرپیدو کېږي، لکه دغه یا یو انساني حق دی، باید ښځې یا موټر وچلوي، خو چې کله یې دې ترافیکو ته کسې بیا څرګې یایې. کوبل کې خو زه ښه څنګه چې کارو کښېنئ زه خو ډورېږم لیکن دومره بال نه ده. لیکن زه بل خویندو ته داریم من ورونه اوس ته غواړئ تو موټر کې تلو شي، اوس ډرایور دی به ته به خوشحال نه وي. ځکه چې ضرورت وي کور وکړه، چې ضرورت وي چې بل څوک ته کې مزې وکړي. اوس خدای ویلي ټول څومره ورګسلی دي چې زه کم اوس به موټر مو یا نه دی سم زده کړی، زه خپله به د پارکو کې چلاوم میله ځکه سړک ته یې نه روباسم. کښېنه نه موټر کې مړه به کې. دغه د لهجې اړوند خبره ذهن ته راغلله. په خوست کې یې کومې ولسوالۍ یې دغه لهجه د خپله کوم مو ته خو د لکه مو ډېر وخت دا فکر کړله چې ته حتمن یې لکاڼو یې. خو لکاڼو بیا سره ته چا ووایي چې نه دی هغه دو علیشیر و ترزای دغه طرف دو. بیا مې واورېدل چې متون دو. نو دا څه زیو کې زه ګانګس یم کوم ځای ته ګانګس یې چین چای چې خبر شي نه یوه دا خوږه ده چې اریو مو ته اول ټولې وایي چې موږ خو کسې دارې ښه واورونه دي تو رقم دارې څه شته چې ولاکه په دا داړه واوسې که نه. او مو ته ډېر ویلي وو چې ته دا کورونه مخته نه شي بوایې. او مو وایي چې دا امکان نه لري چې انسان ښه نیت وکړي، ښه تمه ونیسي او ښه غواړي چې ښه نظر، یو مثبت فکر، یو امید، یو خوږې جامې روري، امکان نه لري. خلک خو به لیوني که لیبغ به نه وي چې خلک لیوني به نه وي چې ښه خبره نه غواړي، خلک به ټول ستړي وي دي دراب دروبله. او دا نه زه ډېره خوشحالیږم چې یار وي چې والا دی مونږ متون دو منځی دو شینواری ته خو خوند کړي، ډېر مهرباني. مو مور دوی بغلان، پلار مې دی خوست او په تنګړه کې خو ټول افغانستان دو. اوس د بغلان خبره دې وکړله، ډېر وختونه د ژبې مور نه زده کېږي. خو ټول خو هر ځای کې بار دي ته وایي. پلور دې په بار و؟ نه مور مې هلته کړه دو، لیکن مور مې صبرناکه دو. نه دا هغه خبره ذهن ته راغلله، دا پلور دې هغه خبره سرچپه کړې دوی چې کوم سړی و بیا لر ورته ووایي که زی ورته ووایي چې بابا نن یې مور ورځ دو دی پلرونو ورځ کله دو چې وایي زی یې مور لاس خاطه دې زه کله ورځ لرم. نو دا تو پلور تکړه دی ولا؟ نه مونږ مور ډېره تکړه ده، خو سولو سره یې ورو کړي د ښه وخت فاصله وخت یې تېر کړی دی. مونږ ډېره چې تکړه ده خو سوله ژبه یې زده کړې دی. مونږ خو مونږ خونه مې خدای ستره وه او بل ډېر خوستول خو لږ سخته د سپین سره وغی پردي نه یو خپل یو ډېر د کوبله یا وخت کې چې د خوستولو کړلې وي ته وایي ته په خپله پښتو یې پښتو په باره وه. عمر غریبې موږ سره په فارسي نه وه، لکه چې کینډا ته لوړ موږ والا پیدلي وو. زه یې شپاړسو کلو وم چې ودې مې نوي نوي نمونه راغلل د وددی مکتب ملګري چې ټولو فارسي یې زه په دوو کې اریونه چې ویله ودې دا کومه ژبه ده؟ چې مو ژبه ده مو چې دا څه کې غلی شه چې نه دی مو ژبه ده چې مونږ یې ودې پوره کینډا کې بیرته زده کړه فارسي ګزاره کې کو لږه لږه مې زده ده، لیکن باره پښتو ده پښتو خو هسې کې باره ده چې مور یوانه څه په تیالي وي که نه اول سار کې لکه تقریبا 14 کوله یا 18 کوله چې اول خبره شوې وي چې مور دې پر سبونه د یادې ته بغلان یم که نه مونږ ژبه دا ده. تو دا لهجه ډېره عامه ده، دې ته خو دې نه یې ویلی چې وایي مې روته سلوته شي ما ته دې ویلی نه خدای بوچي چې تو رستی خوب هستیم چې دا والا مونږ ته زیاړه کېږي بدلا وخوالي. نه زه اوس لږې لږې ټوکې سي جوړوم څوم کوبل کې لږ وخت تېر کړو زه باندې به ټوکې جبرس مې وه ټوکه سي جوړوه بیا به دې زنګه ته والو چې زیه دا دې څه کړي دي ته خو ټوکه جوړه کړې ده اتین چې ودې ګولې ټولې ټوکې مې په خوستوالو پښتنو سي جوړې دی وایم د کوبلونې سي جوړوي خیر ده چې نه دا خو شرم ده اتین چې خو اوس ته دفاع ته نه کړي نه پرونه کې او
بله مهمه خبره دا ده چې لکه ډېر وخت کېږي چې زه تاسې دا د رسنیو له لارې تعقیبوم، هغه د یوټیوب له لارې د کابل ځینې تلویزیوني چینلونه چې دي هغه مې تعقیب کړل. نو تقریبا دا د کابل هغه موږ ته په اصطلاح چې وایي چې ټول تلویزیونونه د وګړه بوال ترک مې خبر وانه چې کار مې کړو اوس دا د په خوست کې یا لګیا یې که نه داسې کې یازم چې څوک د پر یخې وي نه نه ټولو ته خداشم ورته رسېږم نه مینه ډېره ده محبت ډېر ده او هر څوک اوس لکه ومې وي چې هر څوک غواړي چې خپله خور ورور یې مثبت فکر مخ ته روړي او ما خو ویلي وو چې زه چې روشم زه به خپل وطن خلکو زه خپل وطن خلکو ته زه په خپل غیرت ویلوړم په خپل انسانیت زغړم ته خپل پښتون خپل افغانستان خلک خپل افغانیان ثابت کی چې عین چې خور یا ورور تاسو ته ځون مخته کی تاسو سره درېږئ تاسو رښتیا صلح ته تیار تاسو رښتیا د افغانیت د نموسی منئ او دا غمی وکړو څه ویته لکېږي غیرت ته ودرېده او چې اوس نه مې خدای ټولې شروع شه دې سره کېږو نو جواب سره وکړو څه دغه هم ډېره ښه ده خو د هغه اړوند بیا کله ورې ډېر خلک کیدای شي په دې اړه تو کومې ویډیوې یا جوړې کړې وي ځکه موږ خو ټولې ویډیوې نه دي کتلې خو دولت یوه بله مسله ډېره عامه ده کله چې یو څوک داسې یوانو څه فسانې ته داخل شي بیا داسې کې یوه بله خبره ډېره پسې کېږي چې والا پروژې یو خواستې دي دا ته مو چا نه ویلې والله پروژې نه مو ته زه ټولو ته یم چې تاسې مو ته برخه نه کوئ دې چې ته پیسې راوړئ دین چې لکه چې پیسې مو نه راوړېږي شکر خو نه ده پیسې مو ته دارې خلک یې لیکن اوس که خدای کړي چې اوس دلته راغلم زه وینم چې دلته ډېر ښه کورونه شته او زه انشاءالله کوشش کوم چې اوس دلته د ښکلې جامې زه وورم او دې میدان نه چې د خدای پاک مونږ تاسې ته تاسې د ونو سره تاسې سپورټ سره مو ته دا وکړو خدای دې وکړي چې د نه به فایده وشي په مثبت او هغه شته ارمندونه شته نو راکړه خدای کړي اوس په دغه هیله یو پروژې مه نه در وړي که ته پروژه ته لرې بیا پټې خبرې به وکړو نه زه تاسې ته لږ اشمان وم موږ خامخا د سیواني مبارکه کې مونږ ته کور کې پیدا شو نه مونږ تاسې باید یو بل سره کومک وکړو او اوس وخته چې مونږ تاسې یوه بل سره ودرېږو بالکل او زه طرف نه حقیقت دی طرف نه مو شنه وړل شول لیکن ما دا ضد کړی و چې زه به خپل وطن نه جګېږم خپل وطن خپل ورونه خویندو سره ویلې کوم وخت راسي به مونږ بل څوک مونږ نه جګېږي بل څوک به مونږ ته مونږ نه انعام وخولي چې دا مونږ مخته کړ نه ویلې خپل وطن خلک مونږ یو بل ولې نه جګو ویلې مونږ پردی په ان هندي فلمو کې اکټرانو ته مونږ عزت ورکوو بل دنیا بچونه ته ویلې خپل وطن کې مونږ خپل ورونه ولې نه جګو هغه وخت کې ډول سوی شي جوړ چې مړه شي په ژوندونه کې باید مونږ اورونه خویندې چې همت کې جرأت کې ارجح کو رښتیا ده دغه خبره مې لا په دې څه وکړله چې دولت خوست کې معمولا په افغانستان کې خلک چار یو د خیر یو ګام روخلي یا خیر په ډول سره پورته کېږي وطن ته خدمات کې بس په دې یوه نوم سره بیا ډېر ځپلی کېږي چې دی پروژې وخوستې دي هر څوک بیا نو ورته اشمانه وي نه زه خدای یم چې خدای مخه که نه دا بیا بله خبره شوه چې څوک کوشش کړي چې والا دا خو پیسې ټولوي دا خبره څوک چې بل چاته پیسې ټولوي ګرد ویته کې چې دا والا سودګار ده نو خدای نو زه به څه وکړم خدای د شیطانان خدای کورړان کړي دغه لباس په اړه درته وایم ولته د مثلا کاناډا کې اوسېږي که نه هسې کې خو یو رقم ته لباس وي درشی وي دا شیون وي حتما نکټیی وي یې سره به بلاده وي نکټۍ ډېره مشکله نه ده چې تړې زه خو که نه یې تړې زه نکټۍ زه فکر نکټۍ در دغه کې زنځیر داسې ده که نه بالکل او بل مونږ خپل د درشۍ د پتنو دوران تېر کو فایدې نه ته وکړې او ما شپې ښکله مخکې چې خپل ژوند سفر مې وکړ چې زه وپوهېږم زه څوک یم زه چېرته ناروغوالی یم ما ژوند چېرته ځي او چې ته وپوهېدم چې زه یوه ورځ مرم او زه غواړم چې ځان سره یو ښه شوي سم او ما خپل ځان ته متوجه وکړ چې وطنو ته وړم چې ویلېټوم چې زه څه شی یم زه څوک یم او خپل وطن ته متوجه شوم خپل ژبې ته او خپل لباس ته
وشي نه بعد بیا پتنون ته مو چې خدای په امان هیڅ مشکل نشه څوک پتنون غوندې دي چې د کور نه ده لیکن مو خپل وطن لباس خواندر کې انداز رندي نه ویني د نمو گیس متخزر غولې وي د توفایتر ولا پلوانګو کې تاسو خو ته به مو ته برخه کړی برخه به ته کړ سبا یو راسته پوهیږي لیکن نه او بل دې نتیجې ته ورسېږي چې څومره مې د خپل وطن خط ته مینه ور کړه خپل ژبې ته دومره موته صمیمیت نور نه پیدا شو او د خپل انګریزي کې آیډنټیټي د خپل ځون مې پیژندلو او زه د لباس ارزي کې کم چې ارزي کې وم بس دا ډېر ښه ده. اوس زه دغه ته په فکر کې مو چې خلک سره یایي اوس دولتي تو سره د لباسونو په اړه دوی څه یایي زه خو یو دې ته وریم چې مونږ داري ټول پښتانه کې چې بل وطن ته راغلیم یو لغجې پښتانه ډېره ده زه په دوه کې ته وریم چې په خدای په خپل وطن کې یم هر یو تواته چې موږ لګي دي ژوي بدلې کړې دي او بل مو ته د خط نه ټول تاریون پوتې چې ویل دی وطن خط نه دی زه سیمرام دی چې لیکن اوس خلک بدل شوي دي بدلول خوي ابو دول خوي دا لکه کوچنای لباس ده غلا شوه چې نه یې خبره کنه ته یا نه ویل مډرن لباسونه لګ واکه نوی نوی لباسونه رو دا ویل د څومره خولي دي ته غوري کې شتاوي که زه به یو غوندم ته واکه زه به یو غوندم تاسو یې شول نه شته مشکل زه غوري وکړم الله موري دلې وسو ته خو اعلان دي کم شوی نه دا د حساب تاش ولې مشکل نشته دي چې دا ارشیف کې وي یا بلې ته دا خبره ثبت شول چې مقصد بیا به ولې څنګه چې ته وطن ته بل کاناډا ته وناسه نه مو ډیر مو یو دار موند وو او زه په خپل دمو یو زید نه د کړی ډیټرمینیشن دا چې مو به ولته ټولو ته وی چې مونږ باید خدمات وکړو بدا وکړو مو ته څومره خپل ویل نه کې چې غوري کې عمل دی وکا اوس مو دار موند او زه دا ورځ غوڼم چې ونیم چې زه خپل وطن کې وزم نه وزم دا نه وی چې اله څوک بڅ ته وی دا نه خپل ورونو خواند مانس کې وبلته په سرک مانس کې لکه په خارجي وطن کې وبلته لشي چې اسکیوز می لیاروکا څوک په چانه غرض نه وي خپل اړیو آرام راحت کې رواني او زه دې ورځ ته راغلیم او خوده دا وکړي چې دا ورځ ته زوینم او زه په خپل مې ملاوت تړلې دو خپل واسه پر کوشش کوم چې دا ورځ ته مونږ څه ویل کېږي ورورسي بس په دغه ایله نو خو ګورې دونکو لنډه د ملرو بیا هم راګرځو ل کاکای سره به خبرې کوو د ژمن ټلویزیون درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلی او زموږ خبرې له اغلې ندیمې یا پتنګړې کاکۍ سره روانې دي ښه نو په دې اړه به وغږېږو دا د لکه اول دې ووایي چې یو وطن لباس دی یا دغه وطن دغه کومې جمعې دي یا کوم لباسونه دي خو د ټیکرې نه د ډېر باد رسي زه پوهېدم چې ته په نرسې چې باد مې نه ته نرسي هر خبره منفي نه ما روخولی نه خاص دی مونږ کله ورې لا یې چې بسره بدي ده دو نه بدي بي نه دو بل اوس زه داري دو چیزه چې څر یم د غار یم انګریزان what you see is what you get که خوان در کوي یوري ښه که نه خوان در کوي خدای په امان نه مونږ څه نه کیا نه زه د مثال دغه ولته زه ولته د غاره کم جیروم او دلته جیروم اوس که دلته جوبټا جار کم ټیکرای جار کم چې اوس به سي چې والا د درويخ اوس مونږ دي ځون ګرونوي زه چې څر یم داریم او بل حقیقت دغه د چې مو ته ریسرچ کړه ده دا خو اصلي د افغانستان د خو خزو 200 کلو مخکې اوس ډېری ولایتو کې خز د رقم جیروي لکه ملکه سوریا دا خو وسه مونږ خزي جیروي او ډېر وسه ده د نقاب د ټیکرای چې د ستاندازي کې ورکوي دا خو د عربستان لباس ده نه ځکه دولت تیایا په خوست کې هم ته خو چانه دی ټول موتی شاف فرینده ته ولي پټکای نه دی جار پټکای ته د پټکای نه دی پټکای اوس لکه بل نظام ته دی ته یاد را شوای نه ته سی خپل پټکی جار کې خپل هغه نظام وس تر شوای دی نه واشه تو سیانه پټکای خو خوان کی پټکای ولې نه جوړوي تاسو
پټکیا دومره سخت وال دي لکه نیکټایي تړل خو تنبلي دو لګا کنه دولت خو وطن کې ډیره سخت تنبلي قائم شوې ده. بل یو ویډیو می تاسو کتله دغه د ماشومانو لوبو په اړه وانغږېدلې وې. خو ماشومانو لوبې د خالي وې چې دا وینویرې شوي دي. بیا هغه سندره د ډېره خاص د کړې وه کومه یوه ښایي اکي باکي دومبلاکي هغه سندره اخو سندره نه دو خدای ماشومانو لوبې دي تو زده دو هغه ما خو دومره سامه نه دوزده خو تو ډېره اوږده زده کړې وه ما خو لنډه زده کړې ده. تو څه خلته زده دو مو چې زده وه چې آکی باکی دومبالاکی غومې لوړه پتراپاکو نه یې آډ نه پختی په مندې کړینګو یا د سرو زرو ښکاری. مونږ یې چې آکی باکی دومبالاکی سیه لوړه پتراپاکی یو ملیک بل سلطان غوښې ولې د میدان د میدان مې دارې ښکله لکه ستوره د اسمان چڼو بڼو سسو لومې توره کونج. مونږ خو داره کړه که ټول وړکي جلکۍ به سره کېنستو هغه خو ډېر خوند کې هلوسونه چې ولګوي شپوړه تره نوړه زمان به ټول دارې سره کېنستو اوس دې ته فکر وکړه ټوله ورځ به دا کړلو چې څومره به یو پوتې شولو. هغه یو چې پوتې شي هغه نه وروسته پوتې به هغه د بیا زده دو سره کم تی کي نه سره کم تاسې سره کم کوئ خو داسې سترګې ونیسي که نه خو دا سترګې پټې کړي همدغه ورته وایي چې بیا داسې ووایي دا رقم ته په ګوتړاکو یې داسې وایي دا چې سترګې هغه کې ورته وایي چې یو خرګای یو برګای رښتیا مونږ خدای نه دي یو خرګای یو برګای هغه ډېره جالبه برخه ده مو چې هغه د نه دي کې ښه خیر دولت میز نشته که نه اوس مې بیا پخال خو چې ختم شي بیا مخ په پټوئ یو دونه چې ختم شي هغه خو بیا مخ نه شي ټول سخت ګوتړاکې ورکوي دېزي ته خو نه خدای مې باره ما چې موږ خو انعام ورکولو. یوه بله د دغې وطن لکه ځنه مختلفه ماشومانو یې پوره لوبې دي یا سندرې دي نره شی د ته یود دي دغې وطن هغه مو داسې کې هېڅ وخت نه ده تېر کړه نه نوره هېڅ شی نه دي ته یود نه مو هېڅ خو کې وخت نه ده تېر زه کوبل کې شوې مو پلور مې لوړل ګوټې ګوټې زداري چې پنځه کې خود مې از داد سخی ده در غوړې ته دا چولې دي غوږو ته دا چولې نه دا خو مردکۍ نه کسه خدای ته مردکۍ یا شي هغه لکه چې نیاد دی وي چې نه وایي براخ نه ته کې نه پټوي نه دا اوس د ځنه لکه داسې هغه انګلیسي کې چې وایي چې باد بوایز که نه هغه ځنې نه مو د خدای نه کښي خدای دې ته نه کښي که زه نه م ګورې crazy mother بیا خو په تنګړه کې دې سرو وځي که نه او یوه بله ډېره حساسه موضوع ده خبرې شخصي دي زه کله کله ښه نه وي لکه هغه دومره چې سړی مختلف نوره کلتورونه مطالعه کوي بیا په هغې کې دا ډېرې بدې ګڼلی کېږي زه یې خپله هم ښې نه ګڼم خو دولت یې هغه عموما کې لکه د سلیبریټي د هغې سره یې خلکو بیا دا علاقه وي چې دوی هغې لږ شخصي ژوند ته هم ورخبر شي خو هر چې کې مداخله کړي که نه دا خلکو کې معمولا په د نورو هېوادونو کې دي کله یې لوڼو په اړه ورغږېږي کله یې زامنو په اړه کله یې خاوند په اړه که نه نو د خاوند موضوع روغلله زه بیا تو ښځه لرې نه شکر دی تی کاسې شکر دی خدای دې ښه کوله که ښځه ډېره خبرې کړي ویلې ښځه ویلي کړي ما اوس خو ښځه دې ویل نه دو کړي ښځه ویلي نه کړي تو ویل نه دی میړه کړی نو اوس خو زه خو په تنګړه کې که یو سمینه ده یو عبدالرحمن زه خو دوه لوڼو زما نوم چښتنه یم نه خو لا داسې خیالي وړکې جلکۍ خو یار چا ډېر ګرځي نه مونږ خو اوس قسمت دا ښه قسمت خبرې دي که نه دلته مو ته نه ځکه دا پښتانه کې ځکه چې تاسې دلته وطن کې ډېر عزت کوئ تاسې ډېر خو خبره نه یې مور ښځه وي تلو چې زه ښځه مې دې ته وکړله ډېرو ته غریبان بدال کې وي منځکو جنګ وي ای زه ته وروړي چې تو ته مې ښځه په بدال کې وکړله ډېرو غریبانو چې ورور یې مړ شي هغه بندیار وي ته پوتې شي مو چې تو ته مې پښتانه کې تو ته د بدال کې نه وي کړي
شکر دی اوس پر خو نشته دو خو خدای دې په خیر دې دنه سره مختنه تبریکی سره شریک برخ متکیږي ما بیا خبر درکو خود باقی کدی زی ودونه دل یا نه دی اوس پر خو نه خو سورو میډیر مونږ چې وا ورو وینه مشته نه ان شاء الله اوس چې موږ ودونه شي بیا د وتر وړه خپل خط باته وکي زګه ګل بخمان دا لکه چې اوس ناوی روغالي هغه زید روشي ټوله دله د خطو بدلاوي دا موږ ته خطي کول کې دلته ډېر خپل خطي دي خاص ته ډېر سخت کې ماتي یادي او شتاوانه ته ما که خزي خرزخ لري توان خزي نه مخ سندي الیا استمش کې ماتي دي نه خولي شي خو انګریزي ژبه کې some things are priceless رښتیا ده اوس دغه برخه ترڅو لکه عبدالرحمن او د یاسمین اصلا کې څوک دي دا خو ته په حقيقي ژوند کې په دې نو مڅوک نشته دي نه دا د مو کریکټر دی پتنګړی ککا یو زاید یو دا او د عبدالرحمن دی ارچا زایدا دی ار افغان زایدا او یاسمین دی ار افغان لودو او پتنګړ کې خيار چا موردو پتنګړ کې خيار چا موردو زه متوجه یم چې توغې نیواله او پتنګړ ککای خو یاسمینا دی ارچا لور او عبدالرحمن دی ارچا زای او پتنګړ ککای دی ارچا مور او دی کریکټر اولودونه دي او دی همیشه کوشش کوي چې د موږ وطنو کې چې کومې خبرې روانې دي د زمانو پوره د وړکو پوره که منفي وي که مثبت وي دی په د زیړه وي او د لور ته که منفي مثبت خبره وي په د لورې روي او دا دوه د کریکټر دی او شدا کله جګوي کله ټوټوي کله جګوي ټوټوي تاسو په اړه ځکه ډېر وغږېږم یوه خبره چې هغه کله کله یوه ځنې چانه سړي پوره یو ایډیال شخصیت جوړ کي نو مو لکه یوه ګا راسي تاسو ځنه مرکې وورېدلې دغه مختلفو ټلویزیونونو کې بیا مې وکتلې په هغې کې یوه خبره چې هغه لکه دا د ایډیالو خلکو لپاره دو مو ځکه دغه د واده یا د دغه ژوند مسله رو هم خوستله سره د دې چې مو ته د معلومات وو نو هغه یوه خبره باور وکړه چې زه ډېرې تاثیر لاندې راوستلم او چې کاش کې دغه انرژي په هر چا کې پیدا شي هغه دا و چې فکر کوم نجیبه فیض سره یې تاسو مرکه کوله په دې خبره هم دې وغږېدلې چې ګنې مو دغه خپل ورونه یا خویندې مې چې دي دوی ته زه داسې وګرځېدلم لکه مور یعنې لازمه دا نه ده چې یو څوک د حتما واده وکړي دوی د واده وکړي او هغه د خپل اولادونو یې دغه چې مینه وویني بلکې دا یې کړلی چې هغه خپلو خویندو ته خپلو ورونو ته هم دا مینه بیر کړي او زه واقعا دغه تاسو په دې برخه کې زه ډېر درناوی لرم چې د خپلې کورنۍ لپاره هم دومره یوه ستره قرباني ورکړې ده او دوی یې مرستر کړي دي په دوی هم هغه خپل لوس نیولی دی هغه سیوری مو د دوی له سر نه دی لرې کړی دا ډېر یو غټ انساني خاصیت دی وروره خشول شي او دا ښه خبره ده ډېره خوږه خبره ته ورمخته کړله او دا هغه موږ وطن کې کسې توبهداري کړې وي یو ښځینه دي ډېر ورونه دي چې وړو ورونو ته ښځې کړي دي رسولي دي دی نه دي کړي یا زر یوه ښځه وکړي چې د وړو ورونو خویندې مې مخته شي ډېرې خویندې دي چې سرونه سپین کړي دي خپل ورونه یې رسولي دي په کور کې ورته ناستې دي هغه غریبانو سې خلک چې وایي غریبه دی خو مې ډاوه نه وکړو وایي جیار څوک یې نه کسې چې دا یو مور رقم مور یې مړه شوه پلور یې مړ شو د خور د ورونو خویندو ته قرباني وکړه این ایمو پلور ایمو نیو د دوه کلو چې مور یې مړه شوه د خویندو د مو ترور ستر کړلو او هغه مو پلور دې ته ډېر عزت لرلو او دا مو ته ډېر مهم ده مو نه دا فشار ده مو ته ډېر خلک چې ته میړه ویلې نه کې زین چې دغه خو زه دې پوره نه کوم چې شتان الحمدلله ډېر ښه سړي دي مطلب دا ده چې مونږ تاسې باید هر انسان ته فشار ور نه کړو ټولې و بکسات یې ونه چوو چې کسې ټولو ښځې وکړي تا ښځه وکړي ته ټولې میړه که تا وکړي نه مونږ تاسې باید هر چا مجبوریت وکړو ښېګړې وکړو او بلې خدای کورونه دي د قسمت خبرې دي مدر ټریسا انډیا کې چې میلیونو اتیمونو ته دې خدمت وکړو کسې ډېر ټول عمر یې ټولو مور وه کسې دې میړه ونه کړو اولادونه یې ونه زېږول څومره انډیا ښځې ته احترام کړي مونږ تاسې باید کوشش کړو چې خویندو ته چې خپل وطن ته قرباني کړي د خپلو خوندخونو ته مونږ ته مونږ په ښه سترګه وکړو رښتیا ده بلکل نو هغه دی
دا ځکه بیا په دې نه یې یوه ویډیو جوړه کړه ځنې هغه دي خلک دي چې سر کې دا رقم ته څوک کیني لکه تو چې خبره وکړله چې ډېرو هغه خپلو اولادونو یا وبښئ د خویندو ورونو لپاره دا ژوند قربان کړی وي که نه سهار سپین کي نو بیا ډېر کله دولت دا خبره کېږي چې وایي میرو ته سلوته شوې له خپله له منفوره وې دا څه رقم دی چې کشره یې وده کړه مشره پوتې شوه بلغم د بیا دوه ورونه چې کشر ورور کي به د مشر ته یې درکوو په غم کړی وي نو اخر نه غواړي اب دې به مشره بدرنګ وي وړکې دې به ښکلې وي ته به د ښکلو بدرنګو سې ډېر تاسو دي نه دی ټولې قسمت خبرې موږ تاسې باید په زور یو بل سره ونه جینګو ځکه چې بیا اخر کې خبره خرابېږي بیا چې وړ کلوړ شي جلکۍ چې د خوښه یې وکړي چې والا دا خو بله ښځه په وکړه جلکۍ ژوند ته به کوي بیا جلکۍ چې ځون مړ کوي دا خبرې باید دې ته لږ باید فکر وکړو ځکه چې نه د افغانیت ته نه د انسان ته خدای پاک هر یوه ته حق ورکړی ده او موږ تاسې باید هر کور انسانیت نه وکړو مینې محبت نه وکړو مینې خلک یو مینه کې به باید ژوند وکړو بله یوه مهمه موضوع دولت دا هغه چې لکه کله کله ډېر کله مونږ تاسې عموما کې ډېر خلک د ښځو یا زودۍ نورې وایي خو خپله بیا یې دې ته چمتو نه دي لکه مثلا نن چې ته وتلې یې تو که فرض مثال دا مبارزات شروع کړي دو هم اوس دوی کورنۍ بل غړی مو نه دی لیدلی اوسه پره اینه هغه مې نه دی لیدلی په دې مبارزه کې سړي اوسه پرې تو خاند نه دي ګرځېدلي اینې که تو د کورنۍ یو سړی ارجیک شي هغه د ښځو د ازادۍ څیرې ووایي دا یې دغه مبارزه شروع کړي نو حق یې هم دی ځکه یې د خپله خور یا د خپله لور هم په دغه مبارزه کې لګیا دو خو ډېر خلک موږ بیا کسو چې حتی په خارج کې هم دی دوی دغه مفکوره یا دا شعور بدل شوی نه دی دوی که د ښځو د ازادۍ څیرې وایي خو بیا خپله ښځه چې ایلا چېرته داسې وویني چې هغه د شنې برکې په ځي یو حجاب هم کړی وي بیا یې هم نشي زغملی دا رښتیا د وروره لیکن یوه ښه خبره زه بتونم څه خبرې که خفه ماشي ته خو خویندې لرې بالکل سبق یې بس که څه ته اوس په خپل خبره کې په عمل کې ناستې که زه ډېر ورونو سره ناسته یم چې خویندې په کور کې کینولي دي نور مو سره یې چې والا موږ خو ښځو حقوق به یوه پروژه به جوړه کړو پروژې خبرې وي زه دیم چې ورور ته د خور چې ته یې کړو چې دا خو مکتب نه او ډېر ورونه دي خفه ماشه چې اوس د ښځو حقوق خبرې روانې دي دا پروژې خولي درویښ کې خویندې په کور کې کینولي دي د ښځو په نوما کې پیسې خولي دا نه افغانیت ته نه غیرت ته نه انسانیت ته نه دا نه خدای مني نه انسانیت مني او دا روزي والا کوه څه کوي که نه بالکل او مو ورونه نه مې خدای ډېر ښه دي او زه ورونو ته ډېر سلامي کوم چې خویندو ته ویلوړ دي خپل طرفه کوشش کړي او په عمل کې دي او نورو به زه څه دې ته وایم د اتره ښځه د کله ورېښکني نه چې دا ډېره ډېره دي ته تلیفونونه کې یا ډېرې جګړې به سره وایي زه به یوه خبره ته کوم مو ته یوې تره ښځې الله به څومره جګړه وشي دې خبره شي مو ته دې خواله مو خود خو نه وه څوک نه و خبر چې د ویډیوانې مو جوړولې زه خواله خپله ډورېدم زه درویش بلې ته تا کوم چې خلک به څه شرم د پښتنۍ نوم نشان لرو مو ته یوې ترې ښځې واره زنګ والو چې نه دې مخوره کې ته به نه وې اتین چې په والی که بې والی څه یې چې والا نه دې مخوره کې دارې جلکۍ پیدا شوي دو دارې ویډیوانې جوړوي والا دارې مونږ خو نو رقم خبرې اکي مونږ رقم ژبه اکي اتین چې نه وې و مونږ خالي پښتنې ټوله دنیا پښتنو ډاکه ده چې والا خبرې تین چې نه څه خلته خبرې کی چې والا دارې اختیار غږیږي بیا مو ته چې نه نو که مثال زه هم نو مو ته چې نه خپله لور دي به لور نو ما مې ته خو څه نو ما بې نه خپله دی چې والا دارې سرې کې والا دواتو که کې والا په د بل مې تلو که کې دین چې ویلې وي چې شرم د پښتونیو نوم نشان لرو په علام به وشرمېږو چې د تلیفون دې ته بان په واله مې دا ویډیو سې جوړه کړه چې سرې مې لوډ کړله سرې مې فیسبوک ته د وچوله الله مې لړ کې زنګ ته والو چې مو د خدای وي ته ویدین چې زه خو ولا کوم چې خیر کې روتله مواله دی خبره داري نه دو چې دی موږ وطن خلق قسمن دي یا ګرجن دي زه بینم انسان چې تکلیف په تیر شي او درد
وویني زړه لږ نسی ته زه تو لاس ور دوکا دیر کم ته به چانی دومره زری دبر وکی بالکل موږ وطن غریبانو سره سختۍ تیرې شوې دي اوس یې ونه څوپه خوشحالتي نام خدای وخت ده لږ خلک ډوریږي په خپلو موږ مینه محبت ډېر ده موږ خپلو ښځو عزت قدر په زرو کې که یو وایي سل مینه محبت کې زه پوهېږم دی واله نه ایمو نه مینې نه چې زه په دې نیګرونه یم ایمونې ډوډېدل اوس دا مې خدای ټوله سره ویلو دی ټول خوند یې ټول ایډیار لګي او ټول یې چې دی مونږ دو دی مونږ دو دی مونږ دو نو رښتیا وایې تو خبره چې داسې کې خلک یو ډول ډور شوي دي که نه یو وخت مې یوه لنډه کیسه یله په هغې کې هم دغه پیغام پرې توی چې دغه د جنگ چې دی اوږده موده جنگ یا حتی لنډه موده جنگ هم چې وي یو متمدن انسان هم په وحشي انسان بدلولی شي نو بدبختانه موږ تاسې په وطن کې تقریبا د څو لسیزې جنګ وشوله نو دا خو ښکاره خبره دوی د خلکو په زړونو کې ډېر ډور موجود دی خو بس د تاسې په ډول سره نوره خویندې چې مخته شي د ډګر ته انشاءالله دغه ویره به بیا د زړونو نه لرې کېږي په اخره کې وخت خبرې وکړم او بل زه خفه مه شي وروره زه غواړم چې یوه خبره نه تاسې بېږې د جنګ څه ده دا ډېر دماغ کې ده رښتیا ده حقیقت کې دومره نه ده لکه ځکه چې د خوف یې زده کړه خوی ده رښتیا ده کسې مونږ ډېر په زه دا یقین لرم چې مونږ چې څوک عقیده لري یقین لري مونږ چې زه خدای نه راغلي کسې خدای مینه ده خدای محبت ده زه دا یقین لرم چې مونږ مینې نه راغلي یو مینې ته راغلي مینې ته ځو بېرته خدای ته ځو که نه که دا عقیده لري بیا ته خوف نه لري خوف په دا وطن کې خو دومره سختۍ تېرې شوې دي چې اوس یې نه استفادې خوستله کېږي اوس کسې مونږ وطنونه یو رقم په هرو وطنو کې ورستې کوي چې مونږ د ځوانون دې وطن ته خدمت ونه کړي عین زه چېرته لا ماته ټولې و چې ما څه والا مړه دې کړي من چې مړه وي کوم په دومره خو به وپوهېږم چې زه په یو کوشش مې وکړو زه بل چا په سترګې بل چا په خوف بل چا په نظر ژوند نه کوم خدای هر چا ته سترګې یې ورکړې دي عقل یې ورکړی کمال یې ورکړی ده او دلته مې توسې نیاز را به دیګرې مو ته بېله بلې چې خوراکې خفه شوي به نه وي کسې امنیتي دو تیشه ته وکړو دارې ټولې غریبان دارې په شیشه روان دي ځکه چې دی نه غواړي چې د خوږ وخت چې ډېر جګوي بېرته څوک تال کړي ځکه چې موږ ته خو دښمن ناسته چکه ته ناسته موږ ته پلمه لټوي چې خدای موږ دی په څري بیا بیمونه کړو یا بیا وولو لیکن موږ نامې خدای نه کومیږو اخره کې دا ویډیو خو بیا نه راته ورسته دی نه جوړوې سرته چې څومره ویډیو کې جوړوې لکه تو خبره چې کیدای شي د نه ورسته یوه ویډیو جوړه کړم که نه خو څه خیر دی موږ به دولت یوه استفاده د نه وکړو چې دغه ویډیو کیدای شي موږ یې پوره په ګاټه وخوري داسې کې بیا موږ سره ته یوټیوب چینل ته چیک ته یوټیوب چینل نه مخکې موږ په ولاندې خپاره شي چې دغه د خوست اوس حالات دی ولیدلو نو هغه په خپل کریکټر کې که هغې په اړه داسې یو وروستی پیغام خپور کړي لکه مثلا څه ډول چې تو په ویډیوګانو کې کریکټر دی سره د دې چې اوس خو هر رقم ته سافټویر هغه نشو برابرولی که نه خو که ته دغې چوکۍ لرو یا دغه اوسني وخت کې تو سره به داسې لنډه ایډیټ شوي لکه یوې 2 دقیقو والا چې تو کومې ویډیو جوړې کړي دي یو خو دا دی چې تو سره په عمر خدای ښه تلیفون پیدا نه کړلو کله د بوتل غوږ ته نیولی وي کله د کلام نیولی وي کله د ټولو کې یو پیغام ده که نه که څه چې چکو مې نیولی وي په تنګړ کې مېړه ته کار وغولی وي چې بیا سل منمونی که نه وي لور پالولی وی چې مڼه ملټا نیولي به یې سودو کامه وي که نه وي چې ملټا دې نیولي ملټې که کوي ته ځان کړي ښه مطالعه دې کړې ده نو اوس به چې نه استفاده اوس خپل تلیفون هشته خیر دی دا ور خپل تلیفون استفاده کړه نه زه به خپل پیغام تاسو ته ورکړم که څرې زه یم چې آفرین په تاسو ټولو اول خو یو بیا ستړي مه شئ خدای وکړي چې خوشحال وای جوړ وای مینه محبت کې وای دوستی کې وای د څه پوکای څه مینه محبت زه احساس کوم خدای دې تاسو نه خدای دې دا نور تاسو ته ټولو ته زه پاکي زه خو اوس خو نامې خدای صلح همیشه وه اوس مونږ قبوله کړله کسې صلح انسان ته دو چې په زړه کې وی دماغ کې وی یګیزه جګ شي وی چې الحمدلله را مرمیدو خپل ورورو بخي دښمنو بخي لوس وړوي که نه اصلي بار ده اصلي افغان ده اصلي خدای بنده ده اصلي نر ده او اصلي ښځه ده چې پرون وبخي نن خوشحال شي آینده ته فکر وکړي او بل نامې خدای
مونږ خو نامې خدای تبریکې ته کرکټ کې آیرلند ناکام شو، افغانستان بار شو. مونږ خو همیشه بار یو، لیکن اوس نامې خدای یو بل رقم په خپل اعمال کې ثابت کوو. او بل نامې خدای ثبوت ښځو ورځ دو کنه نامې ښځه خو هره ورځ دو، یو ورور هره ورځ دو. زه خو انسانیت ته ویلوړم، زه خو د ښځو سړیو کې نه یم، زه انسانیت مونږ ته خو انسانیت مهم ده. او زه دا پیغام تاسو ورونو خویندو ته لرم، زه خو نه ویم نه خفه مه شئ شروع غولې دې مونږ زړه نه څه خبره زه هر وی نه خبره یم د بیکو تک مونږ په سر تېر کړي دي. خو زه یم چې هر څه کوشش وکړو چې څه عزت مو ته تاسو وکړلو د غارې نورو خویندو ته ویر کړو. او زه پیغام چې انده کې ډېر جګې ټوټې شوي دي او انده تېر دو. اوس نامې خدای آفرین په د خپل ټولو خوستولو نه چې تاسو داسې ښکلي پروګرامونه مخته بیایئ، ټولې خویندې ته مخته کوئ، یو عزت ورکوئ او خدای دې تاسو سره کمرونه عرضه پاشي. هر څه کوشش وکړو ځکه چې موږ تاسو یو بل پرده یو. اوس کسې کموسې زه نه کموسې څوک مثلا ښه خبره کیا آفرین په خپل افغان، کموسې څوک غیبت کی بعد مثال وایي کسې موږ منځ کې دښمنان ډېر دي، زه خپل افغان ته درېږم، مو نه په خپل افغان دفاع کوي. اوس وخت چې موږ تاسې په خپل ناموسي ودرېږو، خپل افغانیت نه ودرېږو، یو بل نه دفاع وکړو. او زه چې خدای په دا اعمال کې وینم خدای د نور عذاب کړي ځکه چې دا موږ تاسې وخت ده، وخت اوس خبرو نه ده، اوس وخت عمل ده. او دا ښې خبرې زه احساس کوم او خدای زه تاسو ته نوره غواړم. ډېره مننه ندیمه کاکای، چې ته نه ډېره مننه. بولې لکه زه ځوان یم، ته سړی یې، خو ندیمه خوره کړي. په ښځو نه دغه عمر خبره ډېره باده لګېږي. نه مونږ خو دا خبرې کوو سړی نه آباد لو سړی چې والا مو څه نه دي لیکلي نور پلورا تعلیم یافته وي چې لیکلي چې نه زه والا شلو کولو یم نور زه ډاکټر یم ته خو چې ته شلو کولو به ډاکټرېږم دا نو بیا هم ډېره زیاته مننه کوو او خدای دې وکړي د زنه شوخۍ هم وکړلې. دا اول ځل دی شاید یمو د ژورنالیزم په ډګر کې د دومره تقریبا اوته یا اوه کاله وظیفه مې چې کړې دو لومړی وار دی چې زه د یوه چا سره دومره په خلوص سره غږېږم او دا ځکه زه وغږېدلم چې دغه څه مې درک کړي وو په توسه کې نو ځکه په دې ډول سره وغږېدلم. ندیمه موږ د خوست یوه فعاله خورکیدو دي ته د نورو ډېرو پرمختګونو په تمه یو. دی به بیا هم مرچې موږ سره به د خپلو پرمختګونو په اړه په راتلونکي کې نوره هم خبرې کړي. بیا یې تونه ډېره مننه. تونه ډېره مهرباني چې موږ ته د نوره فکر وکړو، جرأت دې وکړو. خدای د تو په عزت کې ساتي، خدای دې د خوشحال کې چې موږ کې دومره زیونی ولیدلو. موږ خو استودا وطن خلک یو وړي کارمون یو تاسې مو ته دومره عزت وکړو، دومره زیمه وکړو. خدای مو د خوشحال کې تاسې ټولو ورونو نه چې قسیمه وکړه تاسې نه ډېره مهرباني. ټول ورونه خویندې چې د پروګرامونه کسي تاسې ته ډېره مهرباني، تاسې مینې محبت نه خدای مو د خوشحال کې. نو د ژمن راډیو تلویزیون ډېرو خوږو او زړه ته راتېرو اورېدونکو او لیدونکو دغه خپرونه او د خوږې خبرې په همدې ځای پای ته رسولو تاسې ټولو ډېره مننه چې تر دې وخته له موږ سره وئ او خپرونه مو ولیدله او واورېدله. په لوی الله مو سپارو، ښه وخت ولرئ.